ها بسم الله الرحمن الرحیم. نننۍ ویډیو زمونږ د کیبورډ باره کې مختلف قسمه ملګرو ته پوښتنه کړو چې د کیبورډ په یوزز باندې موږ نه پوهیږو چې د کیبورډ د دې بټنو څه فنکشن دی. نو راځو نن 1 بای 1 ایکسپلینیشن کوو چې د بټنې زموږ سره کار څه دی او د دې بټنو نیم څه دی. نو ټول نه مخکې تاسو ته معلومه وي چې کیبورډ دا زموږ سره په انپوټ ډیوایس کې راځي او کیبورډ زموږ سره دوه انپوټ ډیوایس دی، یو زموږ سره دی ماوس، بل زموږ سره دی کیبورډ. کیبورډ دا په لیټر باندې یعنی موږ A یو لیټر دی، B یو لیټر دی، دا په لیټر باندې مشتمل وي. الفابیټ یعنی څومره لیټر اف الفابیټ مطلب A نه والا تر د زیړه پورې چې څومره زموږ سره لیټر دی دا په دې باندې مشتمل دی. دې نه پس نمبر یعنی 1 2 3 صحیح ده، په دې کې دام راځي. بیا زموږ سره د پنچویشن مارکس یعنی موږ یو فول سټاپ یا موږ یو سوالیه نشان، نو دې کې زموږ سره پنچویشن هم راځي، پنچویشن مارک. او د نه پس بیسیک کی زموږ دې کې زموږ سره هم شته. راځو 1 بای 1 وایو. د دې تعارف دار چې زموږ سره کیبورډ چې کوم دی دا اجازه ورکوي، کیبورډ زموږ سره مشتمل دی په بټنو باندې او دا اجازه ورکوي استعمالونکي ته چې دا څه کی انټر کی یعنی انسټرکشن ورکی کمپیوټر ته، صحیح ده. او ټول کمپیوټر دا ایریا چې کومه دا ایریا دا ټایپینګ ایریا چې کوم دا مشتمل ده په لیټر اف الفابیټ باندې یعنی A B C D او نمبر باندې یعنی 1 2 3 او دا غینه والا پنچویشن مارکس. پنچویشن مارک تاسو چې ما ویلو منګ راځو فول سټاپ ولګوا یا منګ وایو سوالیه نشان ولګوا، ټیک ده، یعنی کوېسچن مارکس او دا غي سره چې کوم ادر بیسیک کی دا په دې باندې مشتمل ده دا ایریا. اوس راځو موږ زموږ سره اولای بټن دا اسکیپ، ټیک ده. نو د اسکیپ بټن هم مختلف قسمه پرفارمنس دي، مختلف قسمه کار کوي. هم چې کوم بیسیک یوز دي موږ به هغه وایو، ټیک ده. نو اسکیپ بټن اولای کار دا دی چې دا زموږ سره هیلپ موږ کوي کله چې موږ سره یو پروګرام اوپن یا هغه موږ کینسلو نو موږ ډایرکټ اسکیپ بټن پریس کوو، ټیک ده. یا اکثر موږ وینډو کلوز کوو، ټیک ده، نو هغې دپاره موږ هم اسکیپ بټن پریس کوو. د اسکیپ بټن نور مختلف قسمه ایکشن دی. اکثر که تاسو سوچ کړی وي موږ ته په لیپټاپ کې څه مسله راشي مخکې نه ځي یا شاته نه ځي، نه مخکې بټن کار کوي نه شاته بټن کار کوي، نو دې لپاره موږ اسکیپ بټن پریس کوو او ټول پروګرامونه ختم شي او زموږ لیپټاپ واپس کار شروع کی. بیا زموږ سره راځي پنشن یعنی دې ته موږ پنشن کی وایو، ټیک ده. د پنشن کی مختلف قسمه کار دی. که تاسو سوچو کوئ د F1 ځان له کار دی، د F2 ځان له کار دی، د دې هر یو مختلف قسمه ایکشن پرفارم کوي. خو زه به یو څه وایم ځکه چې ویډیو اوږدېږي نو بیا په خپله ریسرچ هم وکړئ. F1 چې کوم دی F1 د دې زموږ سره کار دی، دا زموږ سره سپیشل یعنی زموږ سره هیلپ ورکوي. په څه کې هیلپ موږ سره ورکوي کله چې موږ یو پروګرام اوپن کوو، ټیک ده. نو په دې کې زموږ سره F1 بټن کار ورکوي. F2 چې کوم دی کله چې موږ یو فولډر دی او هغه له موږ دوباره یو بل نیم ورکوو، اول خو موږ رایټ کلیک وکړو بیا راشو رینیم ته، نو دې ځینې تاسو ډایرکټ هم شی استعمالولی. کله تاسو په F2 باندې پریس کوئ نو زموږ سره ډایرکټ فولډر له رینیم ورکول کېږي، صحیح ده. اول به فولډر سلیکټ کوئ، د هغې نه پس به F2 باندې پریس کوئ. F2 چې کله تاسو پریس کوئ نو واپس به هغه فولډر له نوم ورکوئ. داسې موږ راشو F5 ته. F5 کله چې موږ خپل لیپټاپ ریفریش کوو نو موږ F5 پریس کوو. یا موږ راشو F12 ته، کله چې موږ وینډو لیپټاپ ته کوو نو موږ F12 باندې د F12 نه موږ هیلپ والو F12 پریس کوو نو موږ خپل لیپټاپ ته وینډو وکړو. وینډو طریقه به انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې را روان ویډیو کې یا ټایم به ورکوو، بله ویډیو به ریکارډ کوو. بیا راشو فرنٹ سکرین ته. فرنٹ سکرین بټن د دې نوم دی فرنٹ سکرین. فرنٹ سکرین مطلب دا دی کله چې موږ د وینډو پلس فرنٹ سکرین پریس کوو، کله وینډو په یو لاس باندې وینډو یعنی په یو فنګر باندې موږ وینډو پریس کوو. وینډو بټن دا وینډو بټن دا د هغې سره موږ فرنٹ سکرین بټن پریس کوو نو زموږ د سکرین نه څه وي سکرین شاټ وځي. د هغې نه مخکې تاسو راشي انډیکیټر ته. انډیکیټر تاسو وینئ انډیکیټر موږ سره دا بټن زموږ سره انډیکیټر دی یعنی ماینس شو پلس شو دا زموږ سره په انډیکیټر کې راځي، ټیک ده. بیا تاسو وینئ دا زموږ سره سکرولینګ راولي یعنی بره او مخکې بوتل دیٹ از کالډ سکرولینګ، ټیک ده. پیج اپ پیج ډاون چې موږ ته، ټیک ده. د دې نه پس زموږ سره راځي نومیریک پیډ. نومیریک پیډ موږ حاصل کې استعمالو که تاسو سوچ کړئ کله چې موږ دا زموږ سره په هغه ټایم کې هیلپ راکوي
کله چې مونږ یو حساب کتاب کو یا مونږ ډایرکټ یو نمبر انټر کو خپل لیپټاپ ته، نو په دې ټیم کې مونږ نومریک کی استعمالو. که بیا تاسو دا سره شي نو دې زموږ سره نیکسټ دی نمبر سپیشل کریکټر. نمبر سپیشل کریکټر په دې کې زموږ سره راځي دا 1 2 3 4 5 دا زموږ سره نمبر کې راځي، او دا بره چې کوم دي دا نشان شو یا ایٹ د ریټ نشان شو، هیش نشان شو، ډالر نشان شو، پرسنټیج نشان شو، دا نشانونه چې کوم دي دا زموږ سره په سپیشل کریکټر کې راځي، او دا 1 2 3 دا زموږ سره په نمبر کې راځي. نو کله چې مونږه نمبر انټر کوو خپل لیپټاپ ته، نو مونږه ډایرکټ 1 2 3 باندې پریس کوو. خو چې کله مونږه سپیشل کریکټر خپل لیپټاپ ته انټر کوو، نو دا غي سره مونږه شیپ نیسو، نو د شیپ په ترو باندې مونږه خپل سپیشل کریکټر خپل لیپټاپ ته انټر کوو. ټیک ده، تاسو راشي، تاسو مخکې راشي، مونږه استعمالو ټیپ بٹن. نو چې کله تاسو ټیپ بٹن خپل لیپټاپ کې استعمال کوي، یعنی مونږه ایم ایس ورډ اوپن کو یا یو ځله سپیس ورکو، فار ایگزامپل مونږ څه لیکل وکړو او هغه مونږ سپیس ورکو، نو که تاسو دا سپیس استعمالوي او 15 سپیس تاسو په ځل ورکول غواړئ، نو تاسو بیا ټیپ بٹن نه هیلپ الی. ټیک ده، دا چې مونږ راشو سکپ لاک نه، یعنی کیپس لاک نه. کیپس لاک مونږ په هغه ټایم کې استعمالو کله چې مونږ ته یعنی لیټر لیکو یا چاله مونږ اپلیکیشن لیکو او هغه مونږ په کیپټل کې لیکو، نو مونږه کیپس لاک آن کو او مونږه لیکل به څه کیږي، کیپټل کیږي. ټیک ده، بیا راځو مونږه شیپ لا. نو که زه شیپ پلس کیو پریس کما، نو دا کیو به زموږ سره کیپټل ولیکل شي. یو د کیپس لاک نه مونږ سره کیپټل، کیپس لاک مونږ آن وساتو نو دا کیپټل لیکل کیږي، او که زه کیپ لاکس کلوز کما یعنی دا مونږ کلوز وساتو او د شیپ سره کیو پریس کما، نو دا زموږ سره کیپټل لیکل کیږي. ټیک ده، بیا زرا شمه دلته کنټرول بٹن نه. نو کنټرول بٹن هم ډیر زموږ سره دا ځان نه اکشن نه کوي، دا د بل سره یعنی مونږ سره بل بٹن نیسو، نو دا غي سره مونږ سره لکه فار ایگزامپل زه یم تاسو ته کنټرول چې مونږ نیسو کنټرول پلس سی، نو مونږ سره کاپی کوي، یا کنټرول پلس وی چې مونږ کنټرول او پلس وی دا مونږ پریس کوو، نو دې سره مونږ څه کیږي، پیسټینګ کیږي. صحیح ده، نو کنټرول بٹن هم ځان لا اکشن نه کوي، د بل سره اکشن کوي، د بل سره پرفارمنس کوي. صحیح ده، آلټ بٹن که تاسو سوچو کې مونږ کنټرول پلس آلټ پلس F4 ونیسو، نو مونږ سره څه کیږي، لیپټاپ بنديږي، کنټرول پلس آلټ پلس F4. ټیک ده، نو دې سره مونږ سره لیپټاپ بنديږي. د وینډو بٹن څه کار دی، د وینډو بٹن زموږ سره دا کار دی، کله چې مونږه زو یا مونږه اوپننګ سٹارټ مینیو یعنی دې ته مونږه پریس کوو، دې باندې مونږ پریس کوو، دا زموږ سره سٹارټ مینیو ده. کله مونږ سٹارټ مینیو ډایرکټ اوپن کوو او دلته نه راځو، نو مونږه ډایرکټ په وینډو بٹن باندې پریس وکړو. ټیک ده، دینه مونږ سره دینه پس زموږ سره د بیک سپیس. بیک سپیس تاسو ته ما ویل چې زموږ سره یو ټیپ بٹن دا، یو بیک سپیس دا. کله 15 سپیس موږ په ځل ورکول غواړو، نو موږ به ټیپ باندې پریس کوو، او یو بیک سپیس ورکو نو موږ به په دې باندې پریس کوو. ټیک ده، په مینیو تاسو الریډي پوه شئ. بیا زموږ سره بل راځي ډیلیټ بٹن، دا زموږ سره ډیلیټ بٹن ده. ټیک ده، موږ تی نشان کړی، تیر نشانه مو ته کړی ده. ایرو بٹن، ایرو بٹن دیر پر استعمالیږي کله چې تاسو اپ ډاون کوئ. ټیک ده، نو دیٹ از کالډ ایرو بٹن، یا مو ټو کرسر، یا کرسر مو کوئ بارا او خطا، لیفت او رائٹ. نو کله تاسو کرسر موو کوئ، ټیک ده، دا موږ سره کرسر دی دا یو. ټیک ده، نو کله تاسو موو کوئ، نو دې لپاره موږ ایرو بٹن استعمالو، دې ته موږ ډایرکشن کی هم وایو. بیا زموږ سره د نومریک پیډ، نومریک پیډ موږ استعمالو د کویک نمبر لپاره. کله چې موږ یو نمبر ډایرکټ انټر کوو خپل لیپټاپ دا، تاسو سوچو کې دام زموږ سره نومریک کی دي او دام زموږ سره نومریک کی دي، خو موږ د صرف د 1 2 3 د دې لپاره موږ استعمالو. کله یا موږ چاته کال کوو یا مونږ خپل حساب کتاب کو خپل لیپټاپ کې. ټیک ده، یا مونږ چا نمبر لیکو، نو غیر ټیم کې مونږ نومریک پیډ استعمالو. سکرول بٹن هو تاسو الریډي پیژنې، دیٹ از کالډ، دې ته ویل کېږي سکرولینګ. ټیک ده، دا زموږ سره سکرول شو. بیا زموږ سره د انډیکیټر، انډیکیټر مطلب دا زموږ سره په دې کې زموږ پلس ماینس او دا زموږ سره په انډیکیټر کې راځي. انډیکیټر اصل کې ویل کېږي په انګلیش کې انډیکیټر اشاره ته ویل کېږي. ټیک ده، پښتو کې. بیا زموږ سره فرنٹ سکرین دی. فرنٹ سکرین مطلب دا کله چې مونږ د خپل سکرین نه یعنی مونږ سکرین شاټ وباسو، نو مونږ اکثر که تاسو سوچ کړئ وینډو پلس سپارټ سکرین باندې مونږ پریس کوو، نو مونږ سره د خپل لیپټاپ نه سکرین شاټ وځي. پنشن کی هم ته الریډي ویل چې پنشن کی زموږ سره مختلف قسمه اکشن کوي، لکه څنګه چې مته د اوپننګ پروګرام ویو F1 یا رینیم F12 F2 سوري، یا مونږ لیپټاپ بندو، نو مونږ آل کنټرول پلس F4 واو، دا سي ریفریشمنت لپاره F5 استعمال کو. دا نورم ډیر اکشن د دې دی. صحیح ده، لکه فار ایگزامپل F12 مونږ پریس کړو، نو دې سره مونږ خپل لیپټاپ ته وینډو کو. نو ان شاء الله دا خو بیسیک زموږ سره کور شو.
او ایڈوانس طرف ته بیا زو بل ویډیو کې ټیک ده. اوس تاسو راشي بیسیک مطلب دا زموږ سره شارټ کټ کی دي بیسیک چې کوم ایډیټینګ والا شارټ کټ کی دي نو زموږ سره کنټرول پلس ا باندې ټول سره کیږي څومره لیکل منګه وکړو او منګه کنټرول پلس ا پریس کو تاسو ویری ما کنټرول پلس ا ز پریس کوم غوړی تا نو ټول زموږ سره هر څه شي سلیکټ شو دام سلیکټ شو کوزم سلیکټ شو دا ټول زموږ سره سلیکټ شو که زه کنټرول پلس سی وما نو دا زموږ سره کاپی کیږي صحیح ده. اول به ټول سلیکټ کوي بیا به کنټرول پلس سی وای نو ټول به سلیکټ شي بیا کنټرول پلس ایکس دی نو د سره موږ سره څونه لیکل وشي تاسو اول کنټرول پلس ا کوي او بیا کټ کوي ټیک ده او بیا بل ځکه پیسټ کول غواړي نو غزینه به کټ شي بل ځکه به پیسټ شي. کنټرول پلس سی او کنټرول پلس ایکس کې دا فرق دی چې کنټرول پلس سی تاسو وای نو بل ځکه پیسټ کوي نو دلته می الته می کنټرول پلس ایکس کې دا فرق دی چې تاسو دې نه کټ کوي او بل ځکه پیسټ کول غواړي نو به کنټرول پلس ایکس پریس کوي. کنټرول پلس وی زموږ سره پیسټینګ دی کنټرول پلس زیډ زموږ سره انډو دا ټیک دا واپس یو چیز انډو کې کنټرول پلس وای ریډو مطلب واپس راولي. بل زموږ سره د فایل منیجمنت نو کنټرول پلس ایکس زموږ سره سیو کول کوي چې کله تاسو پروګرام اوپن کړی وي هغه شی تاسو سیو کول غواړئ نو کنټرول پلس اس به پریس کوئ. کنټرول پلس ان باندې نیو ډاکومنٹ کولاویږي لکه میسورډ کې تاسو کله نوی ډاکومنٹ اوپن کوئ نو کنټرول پلس اس باندې سیو کیږي کنټرول پلس ان باندې نیو اوپن کیږي کنټرول پلس او باندې تاسو مخکې نه یو چیز فایل درسوي باغ باندې کنټرول پلس او بیا زموږ سره که تاسو دا یو فار ایگزامپل دا ما ته جوړ کړی دا زه پرنټ کوم نو زه به کنټرول پلس پی پریس کوم خپل لیپټاپ کې نو دا به زموږ سره مینیو به زموږ سره نوی وینډو به کولاو شي د پرنټینګ او په دې طریقه باندې زه پرنټینګ شم کولی. که تاسو میسورډ کې وګورئ اکثر موږ لیکل بورډ کوو نو کنټرول پلس بی استعمال کوو په دې باندې زموږ سره دا څون لیکل چې وشي دا زموږ سره بورډ کیږي یا تاسو اټالیک غواړئ دا لیکل لږ کاږه غواړئ نو کنټرول پلس آی چې کله موږ پریس کوو نو په دې سره زموږ څه کیږي مختلف قسمه دا لیکل چې کوم دي دا زموږ سره اټالیک کیږي ټیک ده. بیا تاسو کنټرول پلس یو چې کله تاسو استعمال کوئ نو دا انډرلاین مطلب لاندې ولا لکه داسې لاین لاندې ولا لاین دا شي. نو امید ساتم په نوی ویډیو به پوه شوي وئ دا زموږ سره بیسیک خبرې وي انشاءالله څومره چې موږ نه وس کېږي نو موږ په دې باندې بله پراپر ویډیو جوړو او انشاءالله په هغه ویډیو کې به تاسو ټولو پوه کوو دې نه ځان سره سکرین شاټ وباسئ او په دې به ځان پوه کوي ویډیو به درې ځله وګورئ که په ویډیو باندې پوه نه شوئ انشاءالله په واتساپ تاسو زموږ نمبر شته دی په واتساپ به رابطه کوئ او که بیا هم پوه نه شوئ انشاءالله موږ به بله ویډیو جوړه کړو. خو که چا هم چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ چینل سبسکرایب کړئ او د خپلو ملګرو سره شیر کړئ ځکه چې پښتون ورور موږ به یو بل سپورټ کوو موږ له څوک نه راځي چې موږ سپورټ کړي. مهرباني تھینک یو سو مچ.